tasu.lspacepakhtosarayast nori kisi.lspace.com.au/pakhtosakhawauri. خغلی خورسند یوسفزای ډیر زیاته مننه چې د مرکې لپاره وخت راکړ. خغلی یوسفزای مخکې لدی چې په استرالیا کې تاسو د ژوند او مصروفیتونو په اړه خبرې وکړو. مهرباني وکړئ لاوریدونکو سره معلومات شریک کړئ چې تاسو پیدایښت چیرته شوی او لومړنۍ زده کړې مو چیرته کړې دي. سلامونه او احترامات تاسو او درنو اوریدونکو، ډیر مننه تاسو دعوت نه برنامه ته. زما پیدایښت د افغانستان په لغمان ولایت کې شوې ده. لومړی زده کړه مې په جاپان او کابل کې مې ترسره کړې. خغلی یوسفزای فوتبال سره مو څنګه علاقه پیدا شو او د روزنې یا کوچینګ سفر مو څنګه او کوم ځای څخه پیل کړ؟ له فوتبال سره مې علاقه له ماشومتوب نه پیل شو. کله چې 15 کلن وم نور ماشومان سره مې په کوڅه کې فوتبال کوو. په 12 کلنۍ کې جاپان ته لاړم، هلته مې په اکاډمي په مسلکي ډول تمرینات پیل کړ او زما کوچینګ په 2014 کال کې پیل شو. هغه وخت چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې لپاره چمتووالی ونیو. همدغه موده کې د ملي لوبډلې ځینو نجونو له ما وغوښتل چې هغوی ته تمرینات ورکړم. وروسته له څو تمرین غونډو نجونو راته وویل چې مناسب ملاتړ او منظم کوچینګ نه لري. نو ما دا ومنله او د نجونو لپاره مې د توانا او د سنگر په نوم ټیمونو کې روزنه پیل کړه. د 2 کلونو په موده کې مو ډېرې سیالۍ وګټلې. د افغانستان د ښځینۍ ملي لوبډلې شاوخوا 50% لوبغاړي زما د اکاډمي او فوتبال کلب څخه ملي ټیم ته معرفي شول. د نجونو فوتبال هغه مهال ستونزو سره مخ و. امنیتي مشکلات موجودو، تمرین مناسب میدانونه نه و، والدین ته ځواب ورکول، د لوبغاړو ساتنه لوی مسؤلیت په افغانستان کې او له دولتي او ورزشي ادارو څخه هم کم ځانګړی ملاتړ موجود نه و. وروسته مې نور ټیمونه هم جوړ کړ او په پای کې د افغانستان غوره لیګ پایتخت کابل ټیم سرمربي شوم. یوسفزای صاحب، تاسو استرالیا ته څه وخت راغلي یاستئ او په لومړیو کې په استرالیا کې ژوند څنګه وکړ؟ د لومړیو ورځو یا اونیو کیسه وکړئ چې په لومړیو کې ژوند څنګه ودلته؟ زه د 2021 کال کې په سپتمبر میاشت کې د افغانستان د ښځینه ملي لوبډلې له غړو د کوچینګ سټاف سره یو ځای استرالیا ته راغلم. لومړنۍ میاشت یې راته ډېر ستونزمنې وي ځکه زما په ژوند یو ستر بدلون راغی او په افغانستان کې مې د فوتبال روزونکي په توګه فعال او پراخ ټولنیز ژوند درلود. استرالیا ته له راتګ وروسته مې ځان یوازې احساساوه. دلته ډېر خلک په خپل کارونو او ورځنیو مسؤلیتونو بوخت وي او د ټولنیزو فعالیتونو لپاره لږ وخت لري. له همدې امله له صفره مې شروع وکړ. ورو ورو بیرته د فوتبال په برخه کې خپل فعالیتونه مې پیل کړل. یوسفزای صاحب، اوس مهال تاسو چیرته ژوند کوئ او له کومو ټیمونو سره د روزونکي په توګه کار کوئ؟ اوس مهال ملبورن استرالیا کې ژوند کوم او د ویلا ریال استرالیا د نجونو د پروګرام تخنیکي مدیر یم. همدارنګه 12 کلونو نجونو او د ښځینو سینیر ټیم سرمربي اکاډمي کې افغانانو ته هم تمرین ورکوم. سربیره پر دې زه د استرالیا د نړیوال انډر 14 د نجونو لوبډلې مرستیال روزونکی او تحلیلګر تکتیکل انالایزر کې یم. د هغه لوبډله هر کال نړیوال سفرونه لري. د نړۍ له مشهورو کلبونو او ملي لوبډلې سره لوبه کوي. دغه ټیم له مشهورو کلبونو لکه ریال مدرید، بارسلونا، چلسی، منچستر سیټي، بایر مونیخ سره لوبې ترسره کړې. له دې وړاندې مې د نیو ساوث ویلز ایالت TIDC چې ټالنت آیډنټیفیکیشن سپورټ پروګرام دی، هغه کې کوچینګ مې کړی او دا پروګرام د استرالیا د استعداد پیژندنې یو مهم سیستم دی چې د دې لارې ځوان لوبغاړي ملي لوبډلو ته انتخابیږي. په دغه پروګرام کې زه د انډر 14 نجونو د ایالتي لوبډلې مرستیال روزونکی وم. یوسفزای صاحب، آیا د رسمي مسؤلیتونو ترڅنګ چې تاسو ورته اشاره درلوده چې له کومو ټیمونو سره
اوس مهال تاسو همکاري لرئ که په دې اړه هم وایي چې په غیر رسمي ډول د افغان کډوالو د فوتبال لوبډلو ته هم روزنه ورکوي یا همکاري ورسره لرئ او کنه؟ بله دلته د الکان یو سینیئر ټیم چې هر کال د دسمبر په میاشت کې آخر کال کې ډیر په جګساو یا حرفوي په سطحه دا ټورنمنټونه اورګنایز کیږي او ټیمونه د کاناډا نه، د امریکا نه، د نیوزیلند، د خپل استرالیا د سټیټونو راځي دلته د کامبرا ټیم می کوچینګ کړی او اوس ټیم د اتحاد افغان په نامه ورسره همکاري کوم. کله زو هغه ورسره دوستان او لکان سره فوتبال هم کوو او ټورنمنټ چې راځي هغه مخکې بیا د کوچینګ په سیستم زو او ټیم هم ادا کوو ټورنمنټ لپاره. یوسف صاحب، ستاسو مشوره هغو افغان ځوانانو ته څه ده چې غواړي په استرالیا کې مسلکی فوتبال زده کړي یا هم غواړي چې دومره پرمختګ وکړي چې وکولای شي د استرالیا ملي لوبډلې ته یا هم د افغانستان ملي لوبډلې ته لار پیدا کړي؟ افغانانو، زما پیغام ټول افغانانو ته دا دی چې ځوانان افغانان ته چې خپل ورزش ته ارزښت ورکړي، په منظم سیستم سخت کار وکړي، دوامدار هڅو سره د هر افغان کولی شي په استرالیا او نور هیوادونو کې خپل هیواد ښه استازیتوب وکړي، هم خپل انرژي او وخت په خپل پرمختګ زده کړي او خپلو موخو ته د رسیدو لپاره ورکوي. د تبعیض او منفي خبرو پر ځای د پر خپلو وړتیاو تمرکز وکړي، که مو هدف روښانه وي په خلاص او زحمت کار وکړي، بریا مخامخه د دوی په برخه شي انشاءالله. استرالیا کې د مسلکی فوتبال لپاره ډیر ښه فرصتونه شته دلته او له دې ځایه اروپایي کلبو ته د تګ لارې هم نسبتا اسانه دی. له همدې امله ځوانان باید خپل هدف وټاکي، منظم کار وکړي او هیڅکله د خپلو هیلو لاس وانخلي. دلته یو ډېر ښه سیستم دی، هغه یو ډېر غټ بحث دی نو چې د افغانستان فوتبال د ملي ټیم په باره کې چې مونږ متاسفانه میدانونه نه لرو د فوتبال په افغانستان کې. یو ښه داسې یو لیګ نشته د ځوانانو لپاره چې هغه نه بعد بیا سینیئر ټیمو ته دوی معرفي شي او ملي ټیم لپاره مثبت واقع شي، هغه لپاره نشته، یو ایکسپیرینس نشته د ځوانانو. دلته په استرالیا کې دوی ښه چانس لري، دوی کولی شي چې ډیر مسابقو سره ښه ایکسپیرینس واخلي او دوی کولی شي ټرایل لپاره سپین ته، انګلند دغه ممالکو کې کولی شي دوی ډیر اساني سره لاړ شي. زه خپله ښه نیټورک لرم په هغه کې چې کوم ځوانان وغواړي زه ورسره کومک کوم د دې ټرایل لپاره. د ریال مدرید، بارسلونا، منچستر سیټي، چلسي، بایر مونیخ دې ټیمونو سره زه کولی شم چې هغوی ته ټرایل ته بوزم. متاسفانه د کم ځوانان چې په افغانستان کې دي د افغانستان پاسپورت ته دوی ویزا نه ورکوي، خو چې کم ځوانان چې په استرالیا کې دي دوی کولی شي چې بغیر د ویزې نه دوی لاړ شي سپین ته خپل ټرایل لپاره او نور ممالک دي. په استرالیا کې د فوتبال روزونکی خورسند یوسفزای ډیره زیاته مننه چې د مرکې لپاره وخت راکړ او لاوریدونکو سره مو د خپل ژوند او په استرالیا کې د مصروفیتونو په اړه معلومات شریک کړه. ډیره مننه تاسو او ټولو اوریدونکو څخه. که غواړئ دغه سنوري کیسې هم اورئ نو د خپل پودکاسټ، ګوګل پودکاسټ یا هم د خپل خوښي پر پودکاسټ یو اورئ.